اوس سټریټ هورموز خلاص دي که بند دي. امریکا خو یې موږ بلاکیټ کړی دي، مګر ورځ په ورځ تاسې ویني چې د چین، د روسیې او د نورو مملکتو کشتیانې اوس هم تېرېږي. اصلي ورځ 22 د اپریل ده. اوس هم د امریکا ډېر ډیپلوماټس په اسلام آباد کې دي، نیګوشیشن کوي. هغه 15 پوینټ پلان چې ورکړي وو هغه څه شو؟ امریکا غواړي چې ایران خپل نیوکلیر پروګرام ډسمنټل کړي، میسلز دې ته ورکړي، یورانیم پر دې خرڅ کړي او د سټریټ هورموز خلاص کړي. ایران چې غواړي، ایران وایي زموږ 22 بلیون ډالر چې تاسې فریز کړي وو هغه به بیرته راکوي. 200 بلیون ډالر به ریپریشن راکوي. دا زموږ د ځایونو چې موږ خراب کړ چې هغه موږ بیرته جوړ کړو. والله ایران خو ډېر فایدهمن او هوښیار راوختی، ولې هغه زاړه تعمیرونه ایستو دوی به نوي ښایسته ټیکنالوژي سره جوړ کړي. او پر هره کښتۍ باندې ایران وایي موږ ټاکس ورکوو. نو امریکا یې زما د بلا چې ټاکس ورکړي، زه په هغه قصه کې نه یم. یو شي کې دوی اګریمنټ نسی کولای، لبنان اخو د ایران غټ الایز دی، مګر امریکا وایي هغه اوس د اسرائیل په لاس کې دی، زموږ د کنټرول وتلی دی، موږ شي نسی کولای. دا شاید رښتیا وي. بله خبره، جاپان د امریکا غټ ډټې په لاس کې دی. هغه چې په لاس کې دی پنشن فاندز، مورګیج، کریډټ کارت، انټرست ریټ او 401k چې هر امریکایي کاریګری لري. نو مورګیج پیمنټس چې د کور هغه لوړ ولاړ سي. او اوس جاپان هغه ډېرې ډم کړي دي، یعنی مخته ایسته کړي دي. G7 countries چې جرمني، فرانسه، کاناډا، جاپان، UK، USA، ایټالیا، دا ګرده هغه کلک دوستان و چې ګرد عمر به سره ولاړ و. نو په اپریل پر 12 باندې چې امریکا اسلام آباد ته ولاړه، فرانسې چې شو وکړه، هغه د ګولډ سواپ وکړي. د امریکا د نیویارک د فدرال ریزرو بانک څخه خپل طلا واخیسته. څه رقم؟ هغه ویل تاسو دا طلا وساتئ، هلته یې مشترکي هلته به نو پارچې نه ایچئ. هغه یې پر خرڅ کړه، هلته یې خپل ځان ته نوره واخیستله. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې ډېر ژر به د امریکا پیسې ډالر regional currency سي، یعنی یوازې په امریکا کې به کاریږي. نور دنیا په دې خاطر د پټرو ډالر بالا مرسو. اوس هر اکسچینج او هر ترانسفر چې د هورموز تیریږي په UN او نور کرنسی باندې کیږي. نو آیا دا د امریکا د ډالر د ډامیننس اخري ورځ دي؟ دا تاسو وایاست. آیا که پر 22 ایران امضا وکړي د لبنان بغیر، دا ایران ته ډیر فایدمن ده. آیا دوی کوي او لبنان پریږدي چې هغه اور واخلي، یا دوی خپل پر مځکه جنگ کوي؟ آیا ایران یو سوپر پاور به دا ځای سره راوځي؟ فایدمن به راوځي؟ لبنان به پریږدي؟ بیا د ګورین پروژیکټ وګورئ،